بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 د اګست کال 2016 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې ډیر مهم نړیوال موضوعات را سره دي. سیمه ییز دي، د نړۍ دي، همدارنګې د ایران او د امریکې د شخړې، همدارنګه د عربي نړۍ سره شخړه، د حماس او د اسرائیل شخړه، د یوکراین او د روسیې شخړه، او په دې کې د چینایانو د نارت کوریا او د جاپان د نوې اسلحې جوړول او میدان ته راتګ. په دې رقم سره مختلف موضوعات دي. انشاءالله امید دی چې ما سره تر پایه پورې اوسئ او د دې موضوعاتو نه ځان مطالعه کوئ. په هر موضوع باندې به مختصرا خپل تبصره لرو او کوشش کوم چې تبصره یې ډېر اوږدې نه وي، ځکه چې بیا به برنامه تاسو ته ډېره اوږده شي. اول خبر دا دی چې پاکستان وایي چې امریکا له سیمې نه ووځي او خپل اډې ختموي او د سیمې کنټرول او امنیت د پاکستان او چین لاس ته لویږي. زه فکر کوم چې د پاکستان بیا خوبونه ګوري. جنگ ایران وکړ، مبارزه ایران وکړله، په حساب تباهي په ایران کې جوړه شوله. دغه جرأت او مردانګي ایران وکړه چې ودرېده او د سیمې کنټرول به د پاکستان لاسته لویږي. دا عجیبه ده. هغه ایران چې امریکا ته او اسرائیل ته تن ورنکه، د دنیا فشارونه ومنل، د اروپا مقابل کې ودرېده، د عربي ملکونو مقابل کې ودرېده چې پاکستان غلام دی، د امریکې غلام دی پاکستان، د اروپا غلام دی. هغه دا خوبونه ګوري چې د سیمې کنټرول به زما لاسته راځي. آیا دا عجیبه نه ده؟ دا غټ خوبونه نه دي. دا ډېر مهم خبر و، ځکه مې سر کې راواخیسته چې پاکستان دا خوبونه ګوري او په همدې هکله باندې د دوی دا تصور دی چې ایران به د دوی سره پیسه په دې کې دا کوي. همدارنګې بریکس نیوز خبر ورکوي چې ترکیه، سعودي، پاکستان دوی سره یو متحده لوی قوت جوړي او ممکن ده دی وي چې دغه نن جمعې ورځ دوی دا اعلان وکړي چې ترکیه، سعودي او پاکستان یو نظامی قوت په حیث په سیمه کې د ودرېږي او دا د ده لپاره دی جوړي چې ممکنه امریکا چې د سیمې نه وځي، دلته به ایران یو لوی قوت جوړیږي. د دې لپاره چې د ایران د قوت مخنیوی شوی اوسي او په مقابل کې دی، نو دا درې ملکونه سره یو نظامی اتحاد سره جوړي او د ایران په مقابل کې ودرېږي. او ممکن هم دا خبره چې پاکستان دا تصور کوي چې که موږ درې قوته شو، زه چون اتومي قوت یم، په سیمه کې به قوت او طاقت ما سره زیاتی. دا د دې یو تصور دی. همدارنګې بریکس نیوز بل خبر ورکوي چې د ایران پارلمان هغه پلان باندې دوباره نظر اچوي چې دوی په هغې په اساس باندې کله چې تنګ هرمز خلاص شي او کنټرول د ایران په لاس کې، په دوو ملکونو باندې دوی غواړي پابندي کاملا ولګوي، یو امریکا او بل اسرائیل. زه فکر کوم چې دا به اسانه نه وي، دا به د یو تناقض سره مخ شي. تناقض به دی چې هغه تنګ هرمز چې خلاصېږي، امریکا وایي تنګ هرمز به د ټول په مخ باندې خلاصوي. که دی ورته وایي چې په امریکا نشي راتلی او اسرائیل نشي راتلی او نور هر څوک راتللی شي، د دې معنا دا ده چې بیرته دوباره اعلان د جنګ دی. اعلان د جنګ چې کله تاسو کوئ، نو دا ستونزې زیاتوي او مشکلات نه حل کوي. خو باوجود د دې دوی لګیا دي په دې باندې دا دغه کوي چې دغه شي باندې لګیا دي غور کوي چې دا دوه ملکونه بند کړي او پیسې اخیستل چارج هم شروع کړي. برعکس د ده په مقابل کې بریکس بل خبر لري چې امریکا وایي چې د تنګ هرمز نه به ټولې کشتیګانې تیریږي، بدون د کوم قید و شرط نه به تیریږي او دوی به پرمټ ته به هم ضرورت نه لري او دوی به کم اپروول ته یا تصدیق او تایید ته به هم دی ضرورت نه لري. در حال چې ایران په دې ټینګار کوي چې تنګ هرمز به دوی کنټرول کړي، پیسې به دوی اخلي او پرمټ او رجسټریشن به وي. نو زه فکر نه کوم چې دا څنګه به دوی دا موضوع سره حل کړي. دا موضوع به دوی څنګه سره حل کړي، ځکه چې دوی وایي چې موضوع نږدې ده، د عمان سره چې موضوع حل شوله، د تنګ هرمز موضوع حل کیږي او ایران کاملا کنټرول یې غواړي.
د ننوتلو کشتیګانو او د بهر وتلو کشتیګانو کنټرول، نظارت او چکینګ او تفتیش د ایران غواړي، او په دې صورت کې امریکې لپاره به دا مشکل وي. خو د بل خوا نه امریکې دا فشار هم اچولی دی چې ژر تر ژره دا معامله وشي او ایران ته امتیازات ورکړ شي. نو دې نه معلومیږي چې کومې وعدې په ظاهره باندې د برکس نیوز په ترو باندې چې ورکول کیږي چې امریکا به اجازه یې دې ورنکړي ورنکړي، زه فکر کوم دا هماغه هوایي خبرې دي، عملا امریکا چې نشي کولی او ایران د دې سیمې کنټرول لاس کې نیسي. همدارنګې رویټرز خبر ورکوي چې ایران د عربي ملکونو ته په خلیج فارس کې خبرداری ورکړی چې ټرمپ ته ووایي چې خپل قدمونه دې په شا کېږدي او د بل پلان تصمیم د دغې لپاره نه نیسي د ایران لپاره، کنه د ډېر سخت د عمل سره به مخ شي. دا خبره ځکه راغلې ده چې دا یو ترس پیدا شوی دی دغې ته ایران ته یو ویره ورته پیدا شوې ده چې مابعد امریکا دا پروګرام لري چې دلته د مذاکراتو خبرې روانې کړي دي، هلته تیاری نیسي د ایران د مکمل ځمکنۍ محاصرې لپاره، در حال چې دا پروګرام د اسرائیلو دی چې که چېرته دا معامله دوباره کیږي، یعنی دغه صلح بیرته کیږي، بیا به اسرائیل به د دغې محاصرې د جوړولو په صورت کې بیرته به یې ماتوي. دا یعنی امریکا نه ده، خو دی وارننګ امریکا ته ورکړی، خلیج فارس ملکونو ته یې ویلي دي چې تاسو امریکا سره، او دا خبر رویټرز هم ورکړی دی، دا عرب نیوز هم دا خبر ورکړی دی چې امریکا باید خپل د دغې نه پیسه پلانونه په شا شي او د ایران لپاره د نورې برنامې نه جوړي، که نه دا برنامې به د امریکا لپاره ښې تمامې نه شي. همدارنګې د نړۍ د نورو رسنیو نه چې هغې کې واشنګټن پوسټ دی، ډیلی ټیلیګراف دی، او همدارنګې په هغې کې نیویارک ټایمز دی، دا درې معتبرې رسنۍ دي. دا خبر ورکول کیږي چې په کیمپ ډیویډ په ناسته کې د ډونالډ ټرمپ او د پیټ هګس ترمنځ دا جمله دغه استعمالوي، کلشت اوور یعنی دی سره مناقشه وکړله، جنگ یې وکړ، یعنی غالمغال سره وکړ، دا په دا کلمه یې استعماله کړې ده دوی. په هغې کې ډونالډ ټرمپ د دې باندې دوی بحث و، دوه مختلف بحثونه، یو دا چې ایران آیا میزایلونه لري او که نه لري چې د قوت کم شوی دی. په دې کې پیټ هګس نظر دا دی چې د ایران قوت کم شوی دی او که موږ خپل په یوازې دي چې ورسره سوله وکړو، پې برید وکړو، نو موږ ایران وهلی شو. دا د نتانیاهو نظریه ده، د پیټ هګس په ذریعه باندې ډونالډ ټرمپ ته تلقین کیږي، او ډونالډ ټرمپ وایي چې د دې معلومات دا نه دي. بله خبره دا ده چې ډونالډ ټرمپ په دې مجلس کې رسما د دغې نه پیټ هګس نه پوښتنه کړې چې ما ته رښتیا واقعیت دا وایي چې آیا موږ کافي اسلحه لرو چې جنګ ته لاړ شو که لاړ نه شو. چون هلته جي ډي وینس هم ناست و، هلته قومندان د جنګ یعنی جنرال کین هم ناست و، او جنرال کین ښکاره ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې موږ اسلحه نه لرو، اسلحې ذخایر زموږ کم شوي دي. نو پیټ هګس خو د جي ډي وینس او دغې مخکې دروغ نه شو ویلی، مجبور و غلی و، بیا غلی نه پس چې هغې ورته چې نه خبره باید واضح وکړي، ما په ابهام کې مه ساتئ. نو دلته پیټ هګس ورته وایي چې او زموږ ذخایرو کې کمی راغلی دی. کله چې دا خبره ورته کوي، هغه وایي چې ما ته هم نو ولې سر کې تاسو دا خبره ونه کړه، ولې ما ته هم دا دروغ ویلې چې زه د جنګو دې مسلې ته په حساب دومره تشویق کړلم او زه هغې دې جنګ خواته ویوړم. دا هغه ټکي و چې د دې ترمنځ مناقشه راغله، او د دې دا ځکه چې دا رښتیا هم دا پیټ هګس دا خبره درته کوله چې اسلحه ختمه نه ده او جنګ ته لاړ شو، او هلته دوی ویلي چې جنرال کین او جي ډي وینس ورته ویلي چې اسلحه زموږ کمه ده، موږ دې جنګ ته نشو تللی، که ځو موږ دغه کیږو. نو په دې اساس باندې د یو بل خبر په دغې باندې چې خپله ډونالډ ټرمپ خپل په ټویټ کې لیکلي دي، او هغه دا لیکلي چې هر هغه څوک چې زموږ د ناستې د خبرونه بیرون ته لیک کوي یا خبر ورکوي او هغې په اساس باندې د امریکا په مقابل کې پروپاګند کیږي،
دغه نفر باید په جرم د په حساب خیانت یعنی تریزن د لفظ استعمال کړی تریزنس اکټ نو دا چې دی دا د بغاوت په حساب کې حسابیږي یعنی په مقابل د دغه حکومت یا د دولت سره خیانت او د دې جزا خو تاسو معلومه ده ډېر ملکونو کې عمر قید دی یا دا دی چې اعدام دی او دی ویلي چې دا کسان باید ونیول شي دغه داران دي د دې خاورې او باید اوږد عمر لپاره په زندان کې واچول شي یعنی دغه کم یو چې ویل کېږي چې اسلحه نشته در نشته دی وي دا خو د مجلس خپل منځ کې خبرې دي دا ولی بیرون وځي او دا ولی بیرون نشریږي در حالی چې دا راپورونه مکمل نشریږي او دا راپورونه ټول ثقه‌ای دي دا چې بعضې کسان اوس هم به دا کوي چې نه دا خو امریکا خو لوی قوت دی داسې خبرونه نشروي دا خو لوبه کوي دا یو به یې لوبه کوي دوه به یې لوبه کوي ټول خو لوبې نشي کولی دا خو د ژوند او د حیات مسله ده نو په دې اساس باندې هلته هم دوی په ستونزه کې دي او دا مشکلات د دوی روان دي په بل خواته عربستان سعودي دا دغه ادعا لري چې ایران لګیا دی د عربستان سعودي باندې د برید لپاره تیاری نیسي مستقیم دا کېدای شي دا برید د ایران مستقیم وسی یا د حوثیانو په ذریعه دوباره وسی د دې له بابت نه دوی دغه د سعودي ترکیه او د پاکستان اتحاد ته مخه کړې ده او دوی وایي که دا اتحاد جوړ شي نو دا به د ایران په مقابل کې دوی دا وشي درولی همدارنګې بل نړیوال خبر دا دی پر یوکراین باندې د روس برید تیز شوی دی یوکراین د اسلحې قلت سره مخ دی د مرستې غوښتنه یې کړې ده خو تر اوسه کوم اتحادي مثبت ځواب نه دی ورکړی یعنی اروپا ورته ځواب نه دی ورکړی همدارنګې نیویارک ټایمز دا خبر ورکوي چې د روسیې د حملو په مقابل کې یوکراین یعنی عذر کړی دی زاری کوي چې ماته د دفاعي میزایلونه راکوي او دا دفاعي میزایلونه اروپا او امریکا اوس فعلا نه لري که دوی ته یې ورکړي په خپله دوی مشکل سره مخ کېږي او بې له دې نه یوکراین دا جنګ مخې ته نشي وړلی او دوی دغه غواړي چې که فرضاً د یوکراین سره دا مرسته کېږي نو بیا به دوی په خپله ستونزه کې او دا د یوکراین ډېر شدید ضرورت دی یوکراین د ده لپاره اواز اوچت کړی دی خو تر اوسه چا ورته ځواب نه دی ورکړی او که دا ورته ونه رسیږي او روسیې خپل حملې پې باندې تیزې کړي دي ښکاره خبره ده چې په دې په نتیجه کې باید د یوکراین د سقوط مسله ډېره تیزه شي بل خبر دا دی چې پرس ټي وي دا خبر ورکړی دی چې سعودي عرب د یمن د حملو مخه نیولی نشي دا په حساب انصار الله دا خبر د پرس ټي وي د انصار الله د خلنه دا خبر ورکړی دی چې که چېرته یمن پر عربستان سعودي باندې حمله وکړي او حمله کوي هغه مخه ځکه چې تاسو معلومه ده چې بله ورځ یې 2 میزایله چتلو عربستان سعودي 2 واړه خنثی کړي له منځه یې وړي خو دی دا وایي چې دا نشي کولی او وایي چې د یمن چې کوم دفاع کوي دا د دی حق دی او سعودي که غواړي چې د دې بریدون نه بچ پاتې شي یمن د په رسمیت وپېژني د یمن سره د خپل روابط نارمل کړي یمن به نور پر عربستان سعودي باندې به برید نه کوي همدارنګې اروپایي ټولنې په عوض د دې چې یوکراین ته اسلحه ورکړي چې هغې غوښتنه کړې ده دوی د هغې پیسو نه چې د روسیې دی په اروپا کې هغه 200 میلیارده ډالره د هغې هغه سود او منافع چې راغلی ده 1.6 میلیارده ډالره دا پیسې یې یوکراین ته ویل انتقالوي چې د یوکراین ته په دې جنګ کې مرسته وکړي یعنی په دې باندې ویل دی وشي کولی اسلحه واخلي او ممکنه ده چې همدا پیسې د یوکراین ته ورکړي بیا یوکراین ته وایي چې بیرته دا پیسې دغه دي بیا کوم ځای اسلحه پې خرڅه کړي منتها چې د اسلحې د خرڅون لپاره بیا وخت ضرورت لري که تولید د اسلحې سلو روان دی ضرورت یې ډېر زیات دی اروپا خپل د ذخایرو نه غواړي چې اسلحه ورکړي بل خبر دا دی چې حماس د امریکې نه غوښتي دي چې اسرائیل د غزې امن معاهده تابع کول غواړي د ده مخه دې ونیول شي
په عمان کې د اسلامي ممالکو اجلاس ناسته چې تیره ورځ وه، ټولو ملکونو د اسرائیل جارحیت او ظلم و بربریت په غزې باندې غندلی دی او د غیر انساني ګڼلی دی. حوثیانو د عدن حکومت باندې بریدونه کړي دي او 30 تنه د هغې پوځیان یې وژلي دي. همدارنګې جاپان پس له 1945 یعنې د دویم نړیوال جنګ نه پس چې په هغې باندې د قیودات د اسلحې لګېدلو چې اجازه یې نه درلودله، د لومړي ځل لپاره د ټام هاک په نامه یو میزایل یعنې امریکایي میزایلو کاپي ده، هغه یې جوړ کړي دي او هغه یې توغولي دي. د ده نه دوی ټست یې کړی دی. د دې ټست په مقابل کې د رویټرز خبر په اساس باندې نارت کوریا مشرې کیم یونګ جونګ چې د کیم یونګ جون خور ده، یعنی د رئیس جمهور خور ده او ډېره مقتدره ده، د جاپان د دې اقدام په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د دوی ته به ډېر سخت ځواب ورکړل شي. همدارنګې کوریای شمالي بالستیک میزایلونه د جاپان د اوبو خواته توغولي دي چې دا په تیره ورځ په 8 د اګست باندې ترسره شوي دي. همدارنګې NHK ورلد خبر ورکوي چې د نارت کوریا د جاپان د اوبو طرف ته دغه چې فیر کړي دي، دا دوی هم یعنی جاپان خبر هم دا تایید کړی دی چې دا میزایلونه راغلي دي او د جاپان په اوبو کې لوېدلي دي. په دا طریقه باندې په نړۍ کې هر خواته کړکېچونه روان دي، بریدونه دي. سناریو د درېیمې نړیوال جګړې وړاندې کوي، خو د درېیم نړیوال جنګ ثقت او توانایي په غربي نړۍ کې نشته دی. نو دې لپاره ویلی شو چې دا رنګې جګړه به روانه وي خو درېیم نړیوال جګړې خواته نشي تللی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم، وما علینا الا البلاغ.